ناموس نسی رسیدلی، اما پنجابی ته ستا او زما تر ناموس رسیدلی سي. د پنجابي سرتیري خبرې به زه درته په ترجمه یې درته په پښتو کې زه وکړم. یوه مېرمنې ته وایي هغه پښتنه مېرمنه پنجابي ته وایي زما په دې د تاسو له وجې 2 زامن وژل سوي دي، وایي مشکل نشته 2 نور پیدا که که نه. پنجابی دومره ډېر د پښتون په کور تیز راځي، اما د طالب له خولې دا ډول جمله به ته کله هم وانه ورې چې تا ته وایي چې 2 بچي نور هم پیدا که، مشکل نشته. ما به وژني، زه به یې وژنم، 100 کاله به نور هم دښمني سره کو، اما په دغه لهجه ما سره دی نسي غږېدلی. ما هغه دپاره خپل معیارونه هم معلوم دي د دښمنۍ، لیمټس هم معلوم دي، سرې کرښې هم معلوم دي، همدغسې زما ورسره معلومې دي. زه شخصا په افغانستان کې زما کورنۍ ژوند کوي. 4 کاله به د طالب په وړاندې زه د طالب سره هره ورځ بحث لرم، مشکلات لرم. زما تر ناموس زما تر کوره نه دی رسېدلی. زه په دې باندې باور لرم چې دا کار نسي کولی. خو په پاکستان کې د کرښې اغاړې په بخښنې سره د ټکي مې بیرته اخلم، د کرښې اغاړې چې په پښتونخوا کې که دا اوس یو ځوان راپاڅېږي د پنجاب په وړاندې 2-3 الفاظ داسې کاري چې هغه د یاغیتوب او د باغیتوب وي، څه ورسره کوي؟ ګیلمن یې تر ټولو ښه مثال ده، عارف وزیر یې تر ټولو ښه مثال ده، وژني او بیا تر کور او تر ناموس هم رسېږي. نو فلهذا د پنجابي او د طالب ترمنځ به موږ او تاسو دا توپیر وکړو. که نور هېڅ توپیر نه وي پاتې، یو توپیر دا دی چې دا موږ سره په ژبې، په قام، په یوې جغرافیې پاتې سوی. او پنجابی زما نه دی، پنجابی د رنجیت سنګ لمسی دی، د هندوانو نه دی، هغه زموږ سره په هېڅ حالت کې شریک کېدلی نسي. او دا بیرغ چې ته په کوم ډاډ او په ویاړ سره ته وایې چې زه یې په ځان باندې لګوم، هغه د تا بیرغ نه، هغه د پنجابي بیرغ ده. مننه. زه دلته دا 2-3 خبرې را صفا کړم نصیب جانه، کیدای شي تم د 2-3 خلکو په وینا باندې تا خپله نظریه جوړه کړي. اول خو دا دی د دې جګړې پسې موږ راځو، ته وایې زه د افغانستان یم که نه. جانانه د دې مطلب دا نه دی چې ته د افغانستان یې، نو په افغانستان باندې به ته زما نه ښه پوهېږې. که مثال دا ستا د دلیل وي په یو ځای باندې د ښه پوهېدو نه، نو په افغانستان باندې ټولو نه بهترین کتابونه په کوزه پښتونخوا کې لیکلي شوي دي. صحیح ده؟ ځکه زمونږ فاصله، زه په نیپال کې نه اوسېږم، زه د 4 صدۍ ځوان یم او زما نه په 1.5-2 غنټه فاصله باندې افغانستان دی. موږ یو ځای لوی شو، څونه چې ته په ما پوهېږې هغو نه زه په تا پوهېږم. زم افغانانو سره لوی شوی یم په دې 4 صده کې، په دې پښتونخوا کې د هر ځای افغان زه پېژنم، د هر ځای افغان مېلمه شوی یم، هغه مې مېلمه کړی دی. موږ افغانستان ښه پېژنو. دا دلیل زه